شل دلایل وړاندې کړم چې ولې الله حق دی او لایق د عبادت دی او موږ باید د هغه عبادت وکړو. د دې دلیل ورکول نه زموږ دا مقصد نه دی چې خلک موږ بند کړو، بلکې دا مقصد زموږ دا دوی کې موږ فطرتي قوه پیدا کړو چې دوی الله وپېژني، ځکه هر انسان دا فطرتي قوه لري. اول کائنات د هیڅ شي نه راغلی، موږ دلته الله باندې بحث نه کوو. کائنات د هیڅ نه نه راغلی، کائنات هیڅ نه راغلی، جواب دی نه. کائنات په ټکر کې پیدا شوی دی، جواب دی نه. کائنات یو چانسو، جواب دی نه. کائنات هغه چا جوړ کړی چې په خپله جوړ شوی دی، جواب نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امیل لرم تاسو ټول انشاءالله خوشحاله او سکون کې ژوند لرئ او خپلو فامیلو سره یو ځای افطاریم کړې ده او اوس دې پروګرام ته ناست یاست انشاءالله. موږ مخکې پرون پروګرام کې تاسو بعضې ورونه چې نه وو په هغه ته به لنډ تشریح ورکړم. په پرون پروګرام کې موږ دا سره بحث وکړو چې کله هم تا ته یو ملحد راځي یا هر یو کس راځي که هغه په یو فلسفه باندې نه غواړي د الله قانون په ځان تطبیق کړي، که هغه سیکولر دی، ډیموکرات دی، لیبرلیست دی، چې هر څوک دی په دې لیست کې ټول زیات راځي چې هغه دا فکر کوي چې نه د الله قانون نه دا نور انساني کوم قانون جوړ شوي دي دا بهتره دي. نو تاسو به دنه مخکې چې خپل دلایل ته وړاندې کوئ هغوی نه دلیل وغواړئ. صحیح شو، زه تا سره راضي یم چې الله نشته دی یا الله قانون بهتره دی او ته وایې چې دا قانون بهتره دی. د ژوند څلور مهم پوښتنې جواب کا، څنګه یو نتیجې ته رسیږي. اصل کې چې الله د عکس نه وباسي او رد کې وی نه منې په خپل ژوند کې، نو دا ډیر زیات مشکلات جوړوي نسبت دنه چې تا الله ومنې. داسې حل لاره ده. زه اکثر خلکو ته دا وایم که چیرته ته په دې باور یې، خصوصا هغه خویندو یا ورونو ته چې غواړي 100% اسلام تعقیب کړي او 10% تعقیب کړي یا 10% نه غواړي چې مکمله اسلام ته داخل شي کوم چې قرآن وایي، دوی ته زه دا وایم که چېرته ته په دې باوري یې چې الله سبحانه وتعالی خالق د ټول کائناتو دی، رب السماوات والارض دی، نور السماوات والارض دی او هر څه یې جوړ کړي دي، هر څه ته ساینس ورکړی دی، فیزیکس او کیمستري او بیولوژي او هر څه برابر دي، د ځمکې لاندې او ځمکې نه پاسه، د سمندرو کې، په اسمانونو کې، هغه هر څه کولی شي او هیڅ کوم مشکل پکې نشي راتلی. هیڅ یو ساینټسټ نشي ویلی که کاش کې دا ځمکه داسې جوړه شوې وای یا مثلا د سولر سیسټم داسې جوړ شوی یا ملکي وی ګلکسي داسې جوړ شوی وای، څوک هم انتقاد نه کوي. خو چې کله د الله حکم ته راځي په انسان تطبیق کېدو کې، دغې خلک انتقاد کوي چې نه دا باید داسې نه شي، داسې شي، موږ باید ډیموکراسي تعقیب کړو نسبت د الله قانون نه. دوی ته زه دا وایم چې کله ته په نور جوړښت کې انتقاد نه لرې، نو بیا ته څنګه چې کوم قانون الله انسانان جوړ کړی دغې انتقاد لرې. په هر حال دا پوښتنې ډېر مهم دي چې دوی نه وکړي، خو بعضې وخت کې دا ډېر مهم دی چې موږ باید عقلي دلیلونه، نقلي دلیلونه، د فهم نه ډک دلیلونه، د فلسفې نه ډک دلیلونه باید دوی ته وړاندې کړو تر څو پورې دوی یقین او باور نور هم زیات شي. نو همدې دپاره زه انشاءالله تاسو ته تقریبا غوښتل مې 20 دلایل وړاندې کړم چې ولې الله حق دی او لایق د عبادت دی او موږ باید د هغه عبادت وکړو. لیکن چون دا پروګرام ټول رمضان میاشت نشم کولی، فقط د الله په دلیلو کې تېره کړم. زه به تاسو نور پروګرامونه هم وړاندې کړم د رسول الله په باره کې او د قرآن باره کې. نو زه به انشاءالله دې پروګرام دپاره 15 دلایل به وړاندې کوم، عقلي او نقلي او ډېر زیات هغه دلایل چې په موږ د دعوتي میدان کې دوی چې کړي دي، مختلف ملحدینو سره، کفارو سره بحثونه شوي دي، بلکې علمي ډول باندې، او دا دلیلونه چک شوي دلایل دي انشاءالله. زه به انشاءالله دا دلیل شروع کړم د علت باندې. دا ډېر زیات مهمه ده. غواړم دې دلیل نه مخکې تاسو دا ووایم چې د دې دلیل ورکول نه زموږ دا مقصد نه دی چې خلک موږ بند کړو، بلکې دا مقصد زموږ دا دوی کې موږ فطرتي قوه پیدا کړو چې دوی الله وپېژني، ځکه هر انسان دا فطرتي قوه لري. راځئ اوس عقلي دلیل ته لاړ شو. د یو بنیادي فلسفي تعریف. په بنیاد د فلسفه او منطق کې یو شی چې شروع شوی دی هغه علت دی. مثلا زه به غواړم ډېر په عزیز ډول باندې تاسو تشریح کړم. په انګلیسي کې ورته د قانون د کوزولوجي وایي. کوز یعنې یو شی چې دا چوکۍ ده، زه پرې ناست یم، دا د حالت دی، لیکن دې حالت ته دا څنګه راغله؟ ځکه دا جوړه شوې وه. صحیح شو؟ دا ډېر یو بنیادي تعریف دی. هر شی چې شته دی حتما شروع شوی دی او موږ په دې واضح ډول باندې پوهېږو چې دا کائنات شروع شوی دی. دا کائنات همیشه دپاره نه و. دا موږ هم منطقي باندې ګورو. زه نه غواړم چې دا سره وړوکی بحث وکړم، زه غواړم ډایرکټ کائناتو باندې لاړ شو چې دا کائنات چا جوړ کړی، څنګه شروع شوی دی. قرآن څه شی وایي؟ قرآن وایي په سورې الطور کې چې آیا دوی خپل ځان په خپله جوړ کړی دی او یا دوی جوړ شوي دي؟
او یا دوی د ځمکې او د کائناتو خالقین دي؟ سوال شوی دی بدون د شک چې دوی یقین نه لري او باور نه لري. دلته سوال شوی چې آیا تاسو دغه خپل ځان په خپله جوړ کړی دی یا تاسو جوړ شوي یاستئ؟ آیا که تاسو ځمکې او اسمانونو خالقین تاسو هستئ؟ خلقو دلته مقصد د جوړښت نه دی. زه به یو مثال درکړم دنه مخکې چې زه مخکې راشم. دلته کولی شي فقط 4 بحث شي د کائنات جوړښت باره کې منطقي ډول باندې. اول، کائنات د هیڅ شي نه راغلی. موږ دلته الله باندې بحث نه کوو. کائنات د هیڅ نه نه راغلی، هیڅ نه راغلی. دویم، کائنات جوړ شوی دی بلکې هغه چا جوړ کړی دی چې هغه مخکې نه جوړ شوی و. دریم، کائنات خپل ځان په خپله جوړ کړی دی. څلورم، کائنات جوړ شوی دی بلکې هغه چا جوړ کړی دی کوم چې هغه مخکې نو جوړ شوی. انشاءالله پر واضح ده که نه؟ اوس راځو بحث کوو چې کائنات څنګه جوړ شوی دی. اوس بحث دی آیا د کائنات د هیڅ نه راغلی؟ هیڅ نه مقصد ما هیڅ دی. د دې به دا معنا وي زه غواړم ته همدا اوس یو احساس وکړې. په یو کوټه کې ناست دی او د دې کوټې دروازه هم بنده ده، کړکیګار یې هم بند دي، تکه تیاره ده او یو دفعه ستا سترګې پټې شوې. چې څنګه سترګې خلاصې دلته ته میز ګورې، کمپیوټر ګورې، برق ګورې او په دې کمپیوټر سکرین باندې لیکلي دي چې دا کمپیوټر هیڅ نه جوړ شوی. نو ته په حیث یو شعوري عقلي انسان دا نشي منلی. هیڅ امکان نه لري چې دا کمپیوټر د هیڅ نه نه جوړ شوی. دا امکان نه لري ځکه هیڅ نه هیڅ نه راځي. حتی تاسو که په ریاضي کې وګورئ 0 جمع 0 جمع 0 دا مساوي 3 سره نه کېږي بلکې 0 دی. که ته 0 ضرب 0 ضرب 0 کې دا مساوي بیا نتیجه بل عدد نه ورکوي بلکې 0 ورکوي. حتی په مات کې په ریاضي کې ته نشي کولی ووایې چې یو څه شي نه څه شی راغلی دی. زه پوهېږم پروفیسر لورن کراوس په خپل کتاب کې لیکلي دي، کتاب ټایټل یې دا دی چې کائنات د هیڅ نه، او په خپل کتاب کې هغه وایي چې کائنات د هیڅ نه راغلی، خو هغه وایي دا هیڅ نه دی. د دا معنا ده چې زه په دې میز چوکۍ باندې ناست یم، دا چوکۍ زه لرې کوم چې کېږي ځمکې ته ځم، تخته ده، تخته لرې کوم چې کېږي ځم قالین ته، قالین لرې کوم چې کېږي ځمکې ته، ځمکه لرې کوم چې کېږي تقریبا 3001 مایل دی، هغه هم لرې کوم چې کېږي زه ځم مثلا لاندې اور د ځمکې لاندې سکروټه ده، د هر څه لرې کوم ټول ځمکه لرې کېږي، وخت لرې کېږي، سپیس ټایم لرې شو. لیکن اخر کې زه لاړم کوانټوم واکیوم ته. کوانټوم واکیوم په خپله یو ماده ده، هیڅ نه دی. که زه کوانټوم واکیوم هم لرې کړم هلته به یو څه شی وي کوم چې زه نه پېژنم. نو پروفیسر لورن کراوس په یو ځای کې لیکي چې زما د هیڅ نه هیڅ مقصد نه دی بلکې کوانټوم واکیوم مقصد دی. نو چې کله کوانټوم واکیوم ته فزیکس کې بنیادي فزیکس وګولولي په دې پوهېږي چې واکیوم په خپله یو ماده ده، یو میټر دی. موږ پلازما لرو، سالډ لیکویډ ګیس او پلازما، لیکن کوانټوم واکیوم په خپله نه فقط چې خالی هوا ده، دا یو ماده ده، یو حالت دی، یو انرژي ده. صحیح دی، زه منم چې په کوانټوم سپیس کې ګراویټي جذبیت لازم نه دی چې ته غټ اسباب ولري چې جذبیت جوړ کړي یا کائناتونه ولري، لیکن واړه شیان هلته هم اثرات کوي. لیکن هیڅوک نشي ویلی چې کوانټوم واکیوم یا خالی هوا هیڅ نه ده، هغه په خپله شی ده. که چېرته پوښتنه وشي چې دا که کوانټوم واکیوم هیڅ هم نه دی نو دا په خپله چا جوړ کړی دی. یعنې دویم مثال زه درکم چې موږ دا نتیجه نه لرو چې یو شی هیڅ نه دی هغه نه موږ چیرلو دی. که ته ووایې ما موبایل اخیستی هیڅ نه جوړ نه دی، نه. که زه ووایم چې دا هر څه په خپله په چانس راغلل دا هم منطقي نه ده. دویم دلیل دوی وایي چې کائنات و همیشه دپاره و. دویم بحث د ملحدین دا دی چې زمونږ کوم یونیورس دی، یونیورس کې زما مقصد د اسمان دی، ځمکه ده،
زمونږ جوپیټر دی همچنان مر دی سپوږمۍ ده ځمکه دا ټول په یونیورس کې راځي ټول په ګلیکسیز کې راځي یعنې په ګلیکسي هر څه په یونیورس کوزموس زما مقصد دی یعنې هر څه په بحث موږ کوو دا کوم جوړښت چې موږ لا څو پورې پېژنو په ده باندې موږ بحث کوو دویم بحث دوی چې کوي هغه په دې کې چې دا هر څه متواتر ډول سره روان دي سلسلتاً ډول سره روان دي دوی وایي چې کائنات د انفینیټي راغلی دی انفینیټي وایي غیر محدود ته غیر محدود موږ فقط او فقط په فکر کې لرو لیکن په عمل کې نه لرو دلته ملحدین دا هم ادعا کوي چې زمونږ کائنات غیر محدود دی چې کوم ما مخکې بحث پې وکړو او دلته ډېر ښایسته وینا د ډاکټر جعفر ادریس یو اسلامک فکر کوونکی چې هغه وایي غیر محدود شیان موږ فقط په فکر کې لرو بلکې په حقیقت کې نه لرو یعنې که زه تا ته ووایم چې ته یو باکس لرې چې په هغه کې ګیلاسونه دي یا توپونه دي تا هغه باکس ته دوه وباستل څونه پاتې شول چون غیر محدود دي ته نشي ویلی څونه پاتې شول دا اصل کې په هیڅ په اصلي ژوند کې په فزیکي مثالونو کې مثال نه لرو بلکې فکر کې لرو نو دې دپاره چې کله یو غیر محدودیت فزیکي امکان نه لري نو بیا څنګه زموږ کائنات کولی شي غیر محدودیت ډول باندې جوړ شي او جوړ شي او جوړ شي او جوړ شي دا امکان نه لري تاسو مخکې وویلې چې بل بحث د دوی چې دی چې دا امکان دا کائنات یو چانس نه راغلی دی یو چانس نه راغلی دی یو دماکې نه راغلی او دوی د بیگ بینګ دماکه باندې بحث کوي بیگ بینګ ډېر واضح خبره ده چې لویه دماکه چې دا شروع شوې ده او بلکې شروع کوونکی لري موږ د بحث کوو چې کائنات څنګه شروع شو بلکې هغه یو چانس نه و موږ شروع کوونکی ګورو په قرآن کې هم په بیگ بینګ باندې بحث شوی دی که تاسو وګورئ په سورة الانبیاء 21 سورت 20 آیات کې اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما چې دوی غیر مسلم نه ګوري چې څنګه ځمکه اسمان سره یو ځای و ففتقناهما ته معنا ورکوي څنګه موږ جلا کړل سره ډېر ساینټسټ دا وایي چې دې بحث کې بیگ بینګ بارک بحث دی دویم موږ په دې پوه شو چې کائنات د هیڅ نه ده راغلی یعنې عقلي موږ په دې جواب راغلو چې کائنات هیڅ نه راغلی موږ چې دا کوم بحث کوو دا متواتر دلیل ویو ګورئ فلسفه کې نقل یا مثلا منطق یو دې لیول کې دی متواتر دلیل په دې لیول کې دی متواتر دلیل زما څه مقصد دی زه وایم چې زه همدا اوس په کابل کې ناست یم او افغانستان په اسیا کې دی همدې دپاره زه په اسیا کې یم متواتر دلیل دی دویم مثال در کوم شهرام یو نر دی نران بچی نه راوړي حامله کېږي نه دې دپاره شهرام حامله نه دی متواتر دلیل منطق چې دی همیشه سرچپه کېدی شي او منطق په تعریف باندې څه شته ویل کېږي چې یو شی تا او ما منلی دی متواتر دلیل همیشه دپاره ستا باید دوه نور شیان په ثبوت وي په حقه وي نو دریم اتوماتیک په حق کېږي بل مثال در کوم زه هر انسان پلار لري زه انسان یم دې دپاره زه پلار لرم انشاءالله پوه شوي که نه هر انسان پلار لري اول حقیقت شو زه یو انسان یم دویم حقیقت شو اوس دا دریم چې دی اتوماتیک حق دی چې زه هم پلار لرم نو متواتر دلیل باندې موږ دا بحث کوو چې کائنات د هیڅ نه راغلی هیڅ نه هیڅ نشي جوړېدلی او غیر محدود شیان موږ نه لرو په فزیکس کې او نه په ریاضیاتو کې نو دې دپاره دا دواړه لارې غلطې شوې راځو اوس په دریم باندې بحث کوو چې د هر څه په چانس شروع شوي دي هیڅ شی هم په چانس نه راځي هر څه جوړ شوي دي په پلان باندې نو دې دپاره کائنات د چانس نشي راتلی نو دا درې پاسبلیټیز یعنی دا درې امکان پذیره لارې موږ چک کړې صحیح ونه ختلې منطقي ډول باندې صحیح شو اوس راځو بل باندې بحث کوو آیا کائنات هغه چا جوړ کړی دی چې مخکې جوړ شوی دی نو موږ که ده باندې بحث وکړو چې کائنات چا جوړ کړی مخکې جوړ شوی دی بیا سوال پیدا کېږي چې چا جوړ کړی هغه چا جوړ کړی دی چې هغه چا جوړ کړی هغه چا جوړ کړی دی آیا چې دا چا جوړ کړی دی هغه مخکې په خپله جوړ شوی او که ناجوړه دی ناجوړ نه مقصد دا ده چې نه جوړ شوی راځئ په دې بحث وکړو چې آیا کائنات چا جوړ کړی دی چې هغه مخکې په خپله جوړ شوی و منطق ته دا واچو او موږ متواتر منطق ته واچو متواتر دلیلونو ته واچو د دې به دا معنی چې ستا مور خپل ځان ته په خپله ولادت ورکړی څنګه یو شی چې جوړ شوی وي هغه خپل ځان بیرته جوړولی شي امکان نه لري زما کمپیوټر سبا ته بل وړوکی کمپیوټر نه جوړوي شي ځان ته
ځکه دا منطقي ناممکنه ده هیڅ یو شی چې جوړ شوی دی هغه بیرته همغه شی ځان نشي جوړولی. یعنې زموږ مور خپل ځان ته ولادت نشي ورکولی، زموږ مور ته باید دغه مور ولادت ورکړي تر څو پورې زموږ مور ولري، بیا زموږ مور موږ ته ولادت راکړی تر څو پورې موږ یو او سلسله مخکې ځي. نو همدې ډول باندې موږ دا منطقي ویلی شو چې کائنات یو چا نه ده جوړ کړی چې هغه مخکې نه جوړ شوی دی. اوس آخري لاره پاتې کېږي منطقي ډول باندې آیا کائنات چا جوړ کړی دی چې هغه یې جوړ شوی نه دی؟ یو څوک بالکل دا منطقي کېدی شي، ځکه کائنات جوړښت دپاره اراده ضرورت ده. زه پوهېږم دا مسلې لږ ذره جنجالي دي، فلسفي دي، لیکن دا ډېر مهم دي ورونو خویندو، تاسو باید زده کوئ. او که انشاءالله دې مسلو تاسو پوښتنې وي حتما کولی شئ ما نه خوله رسنیو کې یعنې په سوشل میډیا کې پوښتنه وکوئ او زه به تاسو نور هم تفصیل وړاندې کوم په راتلونکي پروګرامونو کې. ما په دې پروګرام کې ګورئ د ابن کثیر، د امام الغزالي او همچنان د ابن سینا بحث مې راوانغستو. په دې مې بحث راوانغستو چې نور هم مطلق کېدو یا نور هم بحث اوږدېدو، لیکن ابن سینا ماشاءالله الحمدلله ډېر زیات تفصیلي په کلام باندې بحث کړی. کوزمولوجي د کائناتو جوړښت څنګه جوړ شوی دی د هغوی بحث ما راوانغستو، الغزالي بحث مې راوانغستو، لیکن بیا هم که څوک غواړي ولولي په دې موضوعات باندې حتما ولولي انشاءالله. اوس راځو موږ په خپل بحث ته چې کائنات هغه چا جوړ کړی دی چې کوم جوړ شوی نه دی او کوم مخکې جوړ شوی نه و، یا کائنات موږ نور بحثونه پرې وکړل، یو هم منطقي متواتر دلیل باندې موږ په دې نتیجې ته ورسېدلو چې حتما کائنات جوړ شوی دی، یو چا جوړ کړی دی چې هغه پخپله جوړ شوی نه دی. ځکه که پخپله جوړ شوی نو بیا هغه چا جوړ کړو که هغه خپل ځان پخپله جوړ کړی دا منطقي ناممکنه ده، ځکه چې کائنات سټارټ شو د سټارټ نه مخکې چې وشول. اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې اسلامیک وینا څه شی ده، د اسلام څه شوی دې باره کې. الله سبحانه وتعالی ډېر په واضح باندې ډېر ځایونو کې ویل چې الله سبحانه خالق دی. خالق څلور معناګانې لري، یو جوړونکی، دویم چې جوړونکی په دې ډول باندې چې یو مثال راخلي یو شی جوړوي، دریم جوړونکی بدون د کوم مثال نه، او څلورم دوامداره جوړونکی. موږ په دې دلیل یو چې الله سبحانه وتعالی کائنات جوړ کړی دی. اوس که څوک دا وایي چې الله چا جوړ کړی دی، دا هم یو سوال کیدی شي. دا موږ سوال څنګه جوابو منطقي باندې؟ که چیرته موږ کائنات لرو نو باید داسې رب ولرو چې هغه چا نوي جوړ کړی. که څوک هم وایي چې دغه خدای یا دغه اسباب خدای دی او دا چا جوړ کړی دی نو خدای کیدی نشي، یا خالق د کائنات کیدی نشي. ځکه منطقي ډول باندې یو څوک چې یو څه جوړوي هغه باید اراده ولري، او یو ماده یا یو شی په خپله اراده نه لري، هغه باید قدرت ولري. نو انشاءالله اوس راځو دا چک کو چې آیا داسې امکان لري چې کائنات یو چا جوړ کړی وي چې په خپله جوړ شوی وي؟ نه، ځکه هلته به اراده نه وي. که زه درته وایم چې نعوذ بالله څوک وایي چې کائنات خدای الله سبحانه جوړ کړی دی نو الله چا جوړ کړی دی، دا غیر منطقي ده. غیر منطقي په دې ده که چیرته تا ته زه ووایم چې زه دغه خپل ګوتمه په ځمکه وغورځوم، یعنې یو فیصله وکړم چون زه په خپله جوړ شوی یم، زه باید پوښتنه وکړم چا جوړ کړی ما چې دا ګوتمې وغورځوم، هغه ماته اجازه نه راکوي. یا هغه نه پوښتنه وکړم هغه چا جوړ کړی، هغه چا جوړ کړی دی، دا غیر متواتر یعنې غیر حسابي نمبر لاړو، هیڅ کله به هم دا ګوتمه زه ونه غورځوم. دویم معنا دا ده که چېرته یو سنایپر ناست وي او یو سړی شوټ کوي او هغه اجازه واخلي د هغه مشر نه، هغه مشر نه، هغه مشر نه، تر اخره پر څو نمبر رسیږي هیڅ کله به هغه شاټ یا هغه فایر ونه شي. نو په همدې دلیل موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا لازمه ده، دا ضروري ده کائناتو دپاره چې جوړ شي د یو چا د لاسه چې په خپله هغه نه جوړ شوی. الحمدلله سبحان الله همدې دپاره موږ په قرآن کې د الله سبحانه وتعالی تعریف لرو. په سورې اخلاص کې 112 سورت قل هو الله احد، ووایي چې الله واحد بې نشانه ذات دی. الله الصمد، هغه د خپل ځان نه پوره دی، یعنی خپل ځان نه پوره دی چې نه پوهېږم پښتو کې به صحیح ترجمه کړم. تاسو ته مخکې ما بخښنه غوښتې چې زما ټول درسونه په انګلیسي کې شوي دي. په انګلیسي کې ته ابسولوټ اټرنل چې په خپل ذات نه کافي دی، هیڅ چاته بل ضرورت نه لري. لم یلد ولم یولد، نه د چا نه پیدا شوی دی او نه د هغه څوک نه پیدا شوي دي.
نه د هغه نه څوک پیدا شوي دي یعنې هغه په خپله پیدا شوی دی جوړ شوی دی شروع شوی دی ولم یکن له کفوا احد او د هغه په شان ته هیڅ شی هم نشته دی نو دغه تعریف منطقي ډول باندې فقط او فقط خالق د کائناتو کیدی شي نور یو تعریف هم چنان نه منطقي ډول باندې ما تاسو ته وویلې کائنات هیڅ نه راغلی جواب دی نه کائنات په ټکر کې پیدا شوی دی جواب دی نه کائنات یو چانسو جواب دی نه کائنات هغه چا جوړ کړی چې په خپله جوړ شوی دی جواب نه کائنات هغه چا جوړ کړی چې په خپله جوړ شوی و شروع شوی و جواب دی نه آیا کائنات هغه چا جوړ کړی چې په خپله نو جوړ شوی جواب دی بلې آیا کائنات متواترو یعنې سلسلتنو جواب دی نه نو موږ منطقي ډول څه په دې راورسېدو چې الله سبحانه تعالی حق دی او خالق دی کائناتو دی او بیا الله سبحانه تعالی څه شی وایي په قرآن کې په سوره العشر کې سورت نمبر 9 آیت نمبر 19 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون چې کله دوی الله سبحانه تعالی رد کی الله سبحانه تعالی هیر کی الله دوی داسې کی چې خپل ځان هیر کی دوی څوک دي نو همدې دپاره کله موږ بیزوګان سره ځان یوځای کړو او کله نور شیان سره چې کائنات پسې ګرځو چې چا جوړ کړی دی ځکه چې موږ الله هیر کړی دی راځئ انشاءالله نور دلایل دی الله سبحانه تعالی د حقیقت دپاره او ولې الله حق دی او خالق د کائناتو دی په راتلونکي پروګرامونو کې امید لرم درنه تاسو چې زده کړي وي اوس زه پاره په الله سبحانه تعالی په امن کې سپارم